سهار مو په مینه لقمان حکیم وویل کله چې عقل په لومړي ځل زما خواته راغی نو ما ترې وپوښتل چې ته څوک یې؟ ځواب یې راکړ عقل. ویل چیرې اوسیږي؟ ویې ویل په سر کښې. بیا شرم راغی ومې پوښتو چیرې اوسیږي؟ ویل یې په سترګو کښې. ورپسې مې له بخت څخه پوښتنه وکړه چې ته چیرته اوسیږي؟ ده وویل په سر کښې اوسیږم. ما په حیرانتیا ورته وویل هلته خو عقل میشتی. ده ځواب راکړ کله چې زه راشم عقل رخصتیږي. د بخت له تلو سره جوخته مینه راغله. ما ویل ته چیرته اوسیږي؟ مینې وویل چې زه په زړه کښې اوسیږم. ورپسې لالچ یا حرص راغی. ومې پوښتو ښاغلیه ته چیرته اوسیږي؟ ویې ویل په زړه کې. په ویره مې وپوښتو مګر هلته خو مینه اوسیږي که نه؟ حرص په خندا شو او ویې ویل کله چې زه راشم مینه هلته نه ټینګیږي.